ستاسو د یوټیوب پر چینل زما د اروايي ګډوډیو خپرونو لړۍ تعقیبوئ. نن بیا هم دوشنبه ده او زه ستاسو په خدمت کې. هغه موضوع چې نن غواړم بحث پرې وکړم دوستانو شیزوفرنیا یا اسکیزوفرني نومیږي. دغه اصطلاح معمولا په د ارواپوهنې په بحثونو کې کارول کیږي، معمولا په جنایي درسونو او حقوقي لیکچرونو کې هم وخت نه وخت په افغانستان کې تشریح شوې. یوه ناروغي ده چې لږ حقوقي او جرمي یا کریمینالوژیک اړخ یا کریمینالیستیک اړخ هم لري. سره له دې چې د اروايي یا کلینیکي ارواپوهنې یوه خورا مهمه اړخ، یو خورا مهمه بحث ده. اما نن غواړم تاسو سره پر یوټیوب په دې برخه د کورنۍ په اړوند، په دې برخه کې د ځینو روزني موضوع مسایلو په اړوند او په ټوله کې د دې ناروغۍ د پیژندګلوۍ په اړوند تاسو سره ځینې مسایل شریکوم. ارواپوهان وایي چې دا ګډوډي ده، یو اروايي ګډوډي ده، یو اروايي ناروغۍ ده او په دې ګډوډۍ کې فکر په شدید ډول تخریبیږي او فرد له واقعیت څخه لرې کیږي او غیر عادي کړنې کوي. غیر عادي یعنی داسې ډېر څه به له تاسو له خپل ورور کورنۍ له غړي یا په شیزوفرنیا له اخته کس نه واورئ چې هغه په هیڅ صورت منطق نه لري، په هیڅ صورت صحیح خبره نه وي. په دې اړوند عجیب تحقیقات او څېړنې کیږي په نړۍ کې. هماغه څه چې زه غواړم د افغانستان په کچه درته ووایم، DSM یا د امریکې د ارواپوهانو د ټولنې اثر چې تر اوسه پورې 5م ټوک ته رسېدلی ده، لیکي چې ګڼې په 100 کسانو کې په نړۍ کې یو شیزوفرنیا ده. یعنی په د نړۍ په وګړو کې یو په 100 کې شیزوفرنیا ده. اما دغه کیسه زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډېره بل رقم ده. هغه ځکه چې موږ له ډېرو زیاتو هغو ناروغانو سره مخامخ یو چې د شیزوفرنیا یا اسکیزوفرنیا وروستي حد ته رسېدلي دي او ډېر داسې وګړي هم شته چې د شیزوفرنیا ابتدایي نښې یا خفیفې نښې ښیي. یعنې زه په دې باور یم که په افغانستان کې څېړنې وسي، تحقیقات وسي او مسلکي څېړنې او تحقیقات وسي او دې ته یو وخت کې زمینه برابره سي، زموږ داستان او زموږ کیسه لږ ورانه راته ښکاري. او زه ډېر ځله له دغو حقایقو سره چې په نړۍ کې خپرېږي د افغانستان په برید موافق نه یم او زه متاسفانه ډېر د ناامیدۍ مورد غواړم اشاره کړم دلته. اما په هر حال ښاریان او اقلیتونه ډېر پرې اخته کېږي. هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي ډېر په شیزوفرنیا اخته کېږي. هغه خلک چې اقلیتونه دي هغوی ډېر په ټولنو کې اقلیت دي. هره ټولنه خپل اقلیتونه لري، که هغه مذهبي اقلیتونه دي، که هغه قومي اقلیتونه دي، که هغه جنسیتي اقلیتونه دي او که هر څوک دي. له 15 کلنۍ نه شروع کېږي او معمولا پیلیږي او بیا په هر سن کې لیدل کېږي. یعنی شیزوفرنیا معمولا له 15 کلنۍ نه لږ لږ څرګندېږي او نښې نښانې خپرېږي. په دې اړوند نور هم ډېر څېړنې او تحقیقات او علمي مسایل شته چې په خپل وخت به تاسو سره شریک کړو. اما موږ څنګه پوه سو چې یو کس شیزوفرنیا لري یا موږ شیزوفرنیا لرو؟ لومړی مورد چې زموږ په ژوند کې شته هغه هذیان ده. فرد انتصابي هذیان لري. مثلا ځان انتصابوي. مثلا وایي چې زه ولسمشر یم، زه پیغمبر یم، زه وزیر یم، زه نبی یم، زه ولی یم. ځان انتصابوي. دویم بدني خبرې کوي. مثلا زموږ ډېر داسې مراجعان ووایي استاد زما په وجود کې چینجیان دي، ماران دي، لړمان دي او هغه وخت نه وخت زه چې کله بېګایي ویده کېږم هغه زما له وجوده راوځي، له غاړې مې راوځي، له خېټې مې راوځي او په اصطلاح له بدن نه مې وځي او دا مسایل څرګندوي. یا هم له مذهبي اړخه ځینې هذیانونه وایي. مثلا وایي زه نبی یم، زه د خدای پاک را لېږل سوی استازی یم. مثلا زموږ یو مراجع ویل به چې زه داود علیه السلام یم،
زموږ یو بل مراجع ویل به چې زه له ملکو سره اړیکه لرم، کومه ملکه چې زما په ښی اوږه ناسته ده او کومه ملکه چې زما په چپه اوږه ناسته ده، زه اړیکې ورسره لرم، زما انډیوالان دي دوی او زه وخت ناوخت حتی کله کله دوی ځورومه. یو بل مراجع ووایه زه ولی یم او خلک نه پوهېږي، زه درجه لرم د خدای په وړاندې او خلک په دې نه پوهېږي. دا هذیانونه وایي. توهم هم لري، مثلا په حواسو او اورېدو کې. مثلا ډېر داسې څه اوري چې موږ یې نه اورو. مثلا موږ په خونه کې ناست یو، دی د مرغۍ اواز اوري، د مار اواز اوري، هغه نسته. عام خلک عادي خلک نه اوري، اما دی اوري. مثلا کله چې په لاره ځي ځینې شیان ویني، مثلا تاسو به لیدلي وای یو سپین ږیری سړی مې په مخ کې تېر څه، مثلا یو کس مې راغی، مثلا زموږ یو مراجع و ده به ویلې چې په غوري کې کس راته راښکاره سي او خبرې راسره کوي. یا یو بل مجرم و چې وخت کې امنیتي کسانو له ما نه هیله وکړه چې د ده په پېژندلو کې دوی سره مرسته وکړم، دی روغ ده که ناروغ. ده ویلې چې ما ته الهام کېږي، له ونې نه له اسمانه الهام کېږي چې ورته سړی مړ کړه، او زه هم راغلم سړی مې مړ کړه. ما ته امنیتي همکارانو ویلې څارنوالانو چې دا اوس څه کیسه ده. ما ورته ویل دا ناروغ دی، شیزوفرنیا لري، او په شیزوفرنیا کې معمولا دوی ته الهام غوندې کېږي، مثلا له ونې نه، له دیواله نه، له پاسه، له اسمانه، له دې ځایونو نه الهام ورته کېږي. یا مثلا وایي چې په اسمان کې یو کمپیوټر ایښی ده او زما مغز کنټرولوي. یا مثلا وایي چې د هېواد یا د نړۍ په کچه استخبارات ما تعقیبوي. یا مثلا وایي چې څو ځله مثلا د امریکې ولسمشر یا مثلا د انګلیس ولسمشر یا مثلا د افغانستان ولسمشر وخت وغوښتل ما نه، زه وخت نسم ورکولی او زه اصلا ولسمشر یم. ورته نور هغه کوي، توهمونه لري او په هغه څه اوري، هغه څه ویني چې موږ یې نه وینو او نه اورو. پرته وایي کړنې فکرونه پرته دي، پرته وایي فکرونه ګډوډي او کړنې هم معمولا ګډوډي. نارامه ډېر ګوښه یي، ډېر کارونه یې لکه د ماشومانو په څېر دي او کیدای سي مرګ وکړي، کیدای سي تجاوز وکړي او ورته نور مسایل. ښه، په هر حال زه فکر کوم چې تر یوې کچې او یو اندازې موږ پوه سولو چې شیزوفرنیا کیدای سي څه نښې ولري. اما رابسو دې ته چې ولې موږ په شیزوفرنیا اخته کیږو، دلایل او انګیزې څه دي، هغه موارد چې موږ په شیزوفرنیا اخته کوي هغه څه دي. اولنی مورد، اولنی دلیل کورنۍ مخینه ده. موږ په کورنۍ کې څه ډول رالوی سوي یو، څه ډول ژوند مو کړی، دغه رالویدنه په دغه ډول چې موږ رالوی سوي یو یا غټ سوي یو، هغه څه ډول یوه کورنۍ وه، څه ډول مور، څه ډول پلار او څه ډول کورنۍ سبک و چې زه پکې رالوی سومه او نن په دې کورنۍ کې په اصطلاح ژوند کوم. دویم مورد یې نورې ګډوډۍ دي. هغه افراد او هغه اشخاص چې په دوامدار ډول په ژور خفګان اخته دي، هغه خلک چې اضطراب لري، هغه خلک چې PTSD لري، هغه خلک چې نورې ګډوډۍ لري، معمولا په شیزوفرنیا مخته کیږي. ډېر په خرافاتو کې رالویدل، په ډېرو خرافاتو کې پیدا کېدل، ډېر مذهبي افراطیت ته ننوتل او بېلابېل باورونه په کلیو او بانډو کې پاتې کېدل، وخت ناوخت په ښارونو کې پاتې کېدل، ډېر ګڼه ګوڼه ښار کې ژوند کول، دا ټول هغه څه دي چې د شیزوفرنیا لامل او دلیل ګرځي. ښه، کیدای سي ځینو دوستان ورخطا سوي دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده، موږ څنګه ځان ترې وساتو، څنګه ځان ترې وژغورو. زه هم په دې باور یم چې په ارواپوهنه کې یا په کلینیکي ارواپوهنه کې یا په ټوله کې د ارواپوهنې یا اروايي ګډوډیو په لړ کې تر ټولو بده ناروغي، تر ټولو خطرناکه ناروغي همدغه ناروغي او ګډوډي ده. موږ څنګه مخنیوی ترې وکړو؟ اولنی مورد خو دا ده چې معمولا شیزوفرنیا ځان وژنه کوي او موږ باید ډېر احتیاط وکړو، ډېر کوشش وکړو چې په دې ستونزه اخته نه سو، او که پې اخته یو کوشش وکړو چې د خپل ځان سره یا د کورنۍ له کوم غړي سره چې په دې ګډوډۍ اخته ده مرسته وکړو. دویم مورد د نشې دی. له بده مرغه افغانستان د نشهیي توکو یو تولید کوونکی هیواد ده. په نشهیي توکو کې بیرغ ډېر جګ ده په نړۍ کې، او دا مورد او د دې مسلې پراخېدل او دې مسلې ته پام نه کول د دې لامل ګرځي چې خلک ډېر په نشو اخته سي، او کله چې تاسو ډېر په نشو اخته کېږئ تاسو په شیزوفرنیا مخته کېږئ. ښه،
خپل نشي توکي هم ځینې توهمونه او هذیانونه لري. موږ ډېر داسې مراجعین ولیدل چې ټابلیټ کې خوړلې استفاده تر کوله او نن سبا داسې نښې نښانې ښیي لکه شیزوفرنیا. په هر حال خپل نشي هم هذیانونه پیدا کوي او د شیزوفرنیا لامل هم ګرځېدای شي. ستونزې، ربړې، تاوتریخوالي او ورته نور مسایل یا پخوانۍ خاطرې او کیسې هم د دې لامل ګرځي چې موږ ته شیزوفرنیا پیدا شي. او ښه خبر ده چې موږ دغه کیسې، دغه خاطرې، دغه تجربې په خپل وخت له اروپو سره کینو او حل یې کړو، له منځه یوسو. ښه، درملنه څه ده؟ موږ څنګه له شیزوفرنیا ځان خلاص کړو؟ اول خو باید ووایم چې د شیزوفرنیا عمر 100 کلو ته ورسېده. موږ په نړۍ کې له 100 کلنې شیزوفرنیا سره مخامخ یو. 100 کاله کېږي چې دغه ناروغي په نړۍ کې وجود لري، خو په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هم هیله بښونکې درملنه، هیله بښونکې مشاورې او هیله بښونکې طریقې نشته. موږ ډېر په تصادفاتو او په تخمینولو او په خپلو کړنو په اصطلاح په باور مخته ځو او توکل هم په خدای کړی چې ورسره روان یو. موږ دوی سره د کړنیز اړخه رفتاري درملنه، رفتاري اړخ مرسته کوو. معمولا په درملنه کې دوی سره ډلهییزه مرسته کوو، ګروپي کارونه ورسره کوو. د کورنۍ او روان درملنې یا اروایي درملنې کارول هم په دغه برخه کې موږ سره کومک کوي او مرسته ورسره کوو. او معمولا دوی ته مشورې ورکوو. په مشورو کې دوی معمولا مهارتونه زده کوي، په ځانګړو مواردو او مرستو سمبالیږي او دغه مرستې او دغه مهارتونه وخت نا وخت دوی سره د حملې په وخت کې، د ستونزې په وخت کې، د ناورین په وخت کې، د جنجال په وخت کې، د خطر په وخت کې دوی سره مرسته کوي، کورنۍ سره مرسته کوي او دوی له مرګه ساتي او د دوی ستونزه نه اوږدېږي. خو له ډاکټر سره پاتې کېدل او د دوا خوړل هم حتمي مورد او حتمي مسله ده. تاسو ته کېدای شي د شیزوفرنیا په اړوند او برید نورې پوښتنې او مسلې هم پیدا شوي، ضرور له موږ سره شریکې کړئ. زه انشاءالله په دې برخه کې د نورو خپرونو او نورو بحثونو تابع هم لرم. خپل موارد او خپل مسلې، خپل پوښتنې له موږ سره په کامنټ کې شریکې کړئ. تر بیا او بلې خپرونې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو په لویه بخښنې خدای سپارم. مننه.